په عمان کې د تهران او واشنگټن ترمنځ د خبرو اترو له پای ته رسیدو یو ورځ وروسته د امریکا یو پلاوي د شنبې په ورځ ایران ته نږدې د ابراهام لینکلن الوتکې وړونکي بیړۍ څخه لیدنه وکړه او د پوځي لارو چارو له لارې د سولې پر اړتیا یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې سید عباس ارغچی له الجزیرې سره په یو مرکه کې خبرداری ورکړ چې که امریکا غواړي پر ایران برید وکړي نو په سیمه کې د واشنگټن اډې به یې مشروع موخوي. له دې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د ملي بهرنۍ پالیسۍ په لومړي کانګرس کې ټینګار وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې د ایران اټومي فعالیتونه ودروي. چرا ما این مقدار اصرار بر غنیسازی کردیم و میکنیم و حاضر نیستیم ازش بگذریم ولو اینکه جنگ به ما تحمیل بشه؟ چون کسی حق نداره به ما بگه که چه باید داشته باشیم و چه نباید داشته باشیم. این بر اساس اصل نفی سلطه هست. من حقم هست که غنیسازی بکنم طبق قانون، به خودم مربوطه که این حق رو اجرا بکنم یا نکنم. ببینید چطور شد مذاکره. خود ایران د پارلمان د ملي امنیت کمیسیون غړي سید محمود نبویان د ایرانی نشراتي شرکت سره په مرکه کې ویل چې د خبرو اترو لپاره مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ایرانی چارواکو ته یو پیغام لګلی و چې له هغوی څخه یې وغوښتل چې نوموړي ته اجازه ورکړي چې د ایران په ښار کې 2 نقطې په نښه کړي. د ښاغلي نبویان پر وینا د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې تهران خبرداری ورکړه چې که امریکا پر ایران برید وکړي نو له 3 زره ډیر امریکایي سرتیري به وژل شي. ملت ایران هم واقعا جدی به اینا پیغام داد. این دفعه اعلام کردیم این توبه میری از اون توبه میری نیست. آقا هم فرمودن حالا پیغامای چی دادیم اونا رو غیر رسمی دادیم کاری ندارم. به سفارت سوئیس پیغام دادیم، به عمان پیغام دادیم. اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفته حالا من قرار شد یعنی ارتوپورتی کردم و باید گفته اجازه بدید من 2 تا مکان ایران بزنم شما به جواب بدید. گفتیم دیگه تموم شد. اگر دست پا خطا کنی حتما ما په ورته مهال کې د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو به د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري او له ایران سره به د خبرو اترو په اړه خبرې وکړي. د اسرایل د لومړي وزیر د دفتر د مطبوعاتي اعلامیې له مخې ښاغلی نتانیاهو په دې باور دی چې له تهران سره په هر ډول خبرو اترو کې باید د بالستیک توغندیو محدودولو او د نیابتي ډلو د ملاتړ نه کولو مسلې د واشنگټن د پیغامونو په لیست کې شامل وي. خو په ملګرو ملتونو کې د اسرایل سفیر له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویل چې هیواد یې له ایران سره د ستونزو سولیز حل غواړي او تهران هیڅکله نشي کولی خپل اټومي فعالیتونو ته دوام ورکړي او په سیمه کې زیانمنونکی حالت خپور کړي. A peaceful solution to the situation. موږ ټول د دې وضعیت لپاره سولیز حل غواړو خو کله چې موږ ایرانیانو ته ګورو زه باید وایم چې زه ډیر بدبین یم ځکه چې دوی اسرائیل او متحده ایالاتو ته ګواښونه کوي. دوی باید پوه شي چې دوی نشي کولی خپل اټومي تاسیسات فعال وساتي، په سیمه کې بېثباتي او ګډوډي خپره کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په دوامداره توګه په سیمه کې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که تهران اټومي ځایونه ونیسي نو دا به د سیمې بېثباتۍ او د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا لامل شي.